چا په وینو کې ګلګل وم چې تر ګوتو دي باران وري د دا په سره کفان کې کم مین شخیږي پوسوم چې شهید سوزي ګرخون باوکاره کل اختیاره نازنینې د سبحان مشرف بشرف مبارک دی سفرکار باوکاره کل اختیاره نازنینې د سبحان مشرف بشرف مبارک دی سفرکار باوکاره کل اختیاره بارشات کړې په رحمت ټول نبیانو مرسلان دي کاین ستا په سعادت دا ځل په نوشته کې تبرک دی ستا صفت منوره پیغمبره دا ستا شان عظیم شان مشرف بشرف مبارک دی سفرکان باوکاره کل اختیاره نازنینې د سبحان مشرف بشرف مبارک دی سفرکان باوکاره کل اختیاره کوم ستا د عشق تعلیم په قدم دې مشرف کې یکتا لارش عظیم تر آدم سپی ولا په روح حالات کې کدي یا رسول زموږ قبوله زه دې سم تر تا قربان مشرف بشرف مبارک دی سفرکان باوکاره کل اختیاره نازنینې د سبحان مشرف بشرف مبارک دی سفرکان باوکاره کل اختیاره په نسب والا نسب راز و نیاز دې سروزي پر لا مکان د غني رب زه طالب یم ستا د مینې ته مې د زړه مطلب په نادرو کې نادره نوراني په تا جهان مشرف بشرف مبارک دی سفرکان باوکاره کل اختیاره نازنینې د سبحان مشرف بشرف مبارک دی سفرکان
زحمت لمن دې نیسم زه سید عبدالخالي په ژړا یم وارخطا یم ما نیولی ستا ګرېوان مشرفه بشرفه مبارک دې سفرګان بالکاره کل اختیاره نازنین رسوان مشرفه بشرفه مبارک دې سفرګان بالکاره کل اختیاره نازنین رسوان مشرفه بشرفه مبارک دې سفرګان یاد استاد ژوندی اوسې خوشحاله او کامیاب اوسې د یاران دوستانو سره بخلي سید عبدالخالق ډېر ښکلی شعر و لوی قندهار یو ډېر ښکلی ښایسته محبوب شاعر و خدای دې وبخي چې په هرات بازار کې اوسېده اورې ما له نږدې نه ډېر زیات لیدلی و خدای تعالی دې ښه ورسره وکړي ډېر ښه انداز دې ووي د کور دې ودان او زما په خیال چې پهلوان لالا او میرویس لالا د خپرونې په دغه برخه کې وړکۍ غوندې او لنډه غوندې د مخلو بېرته راګرځو خو د جوړ په خیر خپرونې سره پاتې شوي